مسلمان ما او تا د خپل دین لپاره څومره دعوت کړی دی ما او تا د خپل دین لپاره څومره دعوت چلو چاته مو کله د خپل دین خبره کړې ده چاته مو کله د خپل اسلام خبره کړې ده چاته مو کله دعوت ورکړې ده ما او تا سره اسباب مشته دی ما او تا سره آلات مشته دی ما او تا سره اسباب د فیسبوک په شکل کې دي د یوټیوب په شکل کې دي د ګوګل په شکل کې دي د واتس اپ په شکل کې دي خو په ایمان وای په دې کله دعوت اسلامی کړي دي په دې د عالم تقریر کله شر کړي دي په دې کله عالم دنیا ته خودلې دي دا دې کله ویلې چې زما ذمہواری ده چې ز خپل اسلام دنیا ته څنګه ورسوما زه د خپل پیغمبر طریقې دنیا ته څنګه ورسوما زه د خپل محبوب پیغمبر هغه پاک او مقدس سنت هغه دنیا ته څنګه او خایما ما فیسبوک او انټرنیټ او ګوګل دا د اسلام خلاف استعمال کړي دي په دې مې نه اسلامي دعوت کړي دي نه مې کله د اسلام سوچ کړي دي کو دعوت اسلامي غواړي نور هیڅ نشي کولای کم سے کم د هغه چا بیان مخې ته ولېګا چې کم د اسلام دعوت چلی کم د پیغمبر طریقې دنیا ته خي هغه پیغمبر چې زما استاد پاره سخت تیرې کړې هغه پیغمبر چې ما او تعالی کامل دین راوړو هغه پیغمبر چې زما استاد پاره نه باران کتلې دی نه یخنی کتلې دا نه ګرمي کتلې وا نه سفر کتلې نه حذر کتلې دی د زندګۍ کو هر قسم حالات راغلي کو په هغه بیماری راغلي وا امې د الله د دین دعوت کړي دی هغه صحتمند دی نو امې د الله د دین دعوت کړي دی کو دا هغه هر قسم مقابله شوي وي هغه د الله د دین دعوت کړي دی مسلمان ما او تابع د الله د دین دعوت کله کو ما او تابع د پیغام کله مخکې رسو سبا قیامت کې د الله مخې ته ولاړې د الله را نه تپوس کوي تا سره هر قسم آلات موجودو تا سره اسباب موجودو وای کنه زما د دین خدمت تی څومره کړې ده زما د پیغمبر طریقې د دنیا ته څومره ښودلې دي دا خو نه چې یوازې د فیسبوک د خپل خواهش لپاره استعمال کما چې زه په موسیقي نه واورم زه په غانې بجانې واورم زه په فلمونو او ډرامې وګورم زه په الکانو جنکې وګورم زه په نور غلط کارونه وکم خو د اسلام دعوت په ونه کما د پیغمبر د طریقو دعوت په ونه کما سبا د سترګې د الله سره څنګه لګي سبا د سترګې د پیغمبر سره څنګه لګي سبا الله ته څنګه وي الله چې زم ستا بنده وما یو دعوت خو راته وښیه د اسلام دپاره یو پیغام دې راته وښیه د اسلام دپاره یو خدمت دې راته وښیه د اسلام دپاره نوجوانان ورونو سوال درته کومه دا خپل هر څه چې تاسو پیسې واچولې انټرنیټ هم فری کو د اسلام دفاع وکړئ د قرآن دفاع وکړئ د پیغمبر د طریقو دفاع وکړئ د پیغمبر طریقې دنیا ته ورسوئ د دې اسلام دپاره ځان نه داعیان جوړ کړئ او دا اسلام د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوئ رسول نه غواړي خو په غلطه یې مه ووایه چې هسې غلطه لګې چغې مه ووایه قسم په الله قرآن تناسما زړه مې په دې خبرو باندې درد کوي نوجوانان زما فسق او فجور کوي خو د قرآن دعوت کوونکي کم دي خو د پیغمبر د دین دعوت کوونکي کم دي خو د پیغمبر د اسلام خورونکي کم دي د پیغمبر د صحابه او د مشن خورونکي کم دي د هغې د سوچ خورونکي کم دي نو چاته وجاړم د چا نه ګیله وکړم مسلمانان مې په دې حالې زه چاته لاړ شم د چا در کې ووایم چې راځئ چې د اسلام خدمت کو راځئ چې د اسلام خدمت وکړو او راځئ چې د خپل دین دنیا ته ورسو او دنیا والا ته دین وښایو چې الحمدلله موږ سره یو کامل دین دی موږ هیچ چاته محتاج نه یو د مفتي خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ